السلام علیکم دوستانو. د افغانستان او زمبابوې د شلاوريزو لوبو په اړه معلومات. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د درې نړیوالو یو ورځنیو لوبو ترسره کېدو وروسته به د دواړو لوبډلو ترمنځ درې شلاوريزې نړیوالې لوبې هم په هراري کې ترسره سي. افغانستان د درې نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ 3-0 زمبابوې ته ماتې ورکړه چې 10 نمرې هم ترلاسه کړې او د ICC سوپر لیګ جدول کې دویمه لوبډله سوه. له دغه سیالۍ پای ته رسېدو وروسته به سبا د جون په 11 نیټه د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د درې نړیوالو شلاوريزو لوبو لړۍ هم پیل سي. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ به لومړۍ نړیواله شلاوريزه لوبه چې سبا د جون په 11 نیټه ترسره کیږي په هراري کې به د افغانستان په وخت 3:10 پیل سي. همداراز دویمه نړیواله شلاوريزه لوبه به د جون په 12مه، درېیمه او وروستۍ نړیواله شلاوريزه لوبه به بیا د جون په 14 نیټه ترسره سي. له دغه سیالۍ پای ته رسېدو وروسته به سبا د جون په 11 نیټه د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د درې نړیوالو شلاوريزو لوبو لړۍ هم پیل سي. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ به لومړۍ نړیواله شلاوريزه لوبه چې سبا د جون په 11 نیټه ترسره کیږي په هراري کې به د افغانستان په وخت 3:10 پیل سي. همداراز دویمه نړیواله شلاوريزه لوبه به د جون په 12مه، درېیمه او وروستۍ نړیواله شلاوريزه لوبه به بیا د جون په 14 نیټه ترسره سي. د افغانستان د شلاوريزو لوبډلمشر محمد نبي دی او نجیب الله زدران ورسره مرستیال لوبډلمشر دی. په نور لوبغاړو کې افسر زازی، عظمت الله عمرزی، درویش رسولي، فرید احمد ملک، فضل حق فاروقي، حضرت الله زازی، احسان الله جنت، کریم جنت، نجات مسعود، نور احمد لکنوال، رحمان الله ګربز، راشد خان، شرف الدین اشرف او عثمان غني شامل دي. د شلاوريزو لوبو لپاره ډېره ځوانه لوبډله چمتو سوې ده په دې هیله چې ځوانانو ته په خپل موقع باندې چانس ورکول سي او د دې موقع څخه دوی پوره ګټه پورته کړي، لکه درویش رسولي، نجات مسعود، نور احمد لکنوال، عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقي، داسې نور او رحمان الله ګربز هم باید په دې لوبو کې کښېنول سي ځکه د په 500 ورځو لوبو کې داسې خاص کارګردګي ونه کړه او عثمان غني ته باید په دې لوبو کې پوره چانس ورکول سي ځکه عثمان غني د اروپا پر پیچونو باندې ډېر ښه لوبېدلی سي، ډېر ښه ځلېدلی دی. مخکې هم رحمان الله ګربز داسې نشي ځلېدلی، دا د په درې لوبو کې کارګردګي معلومه سول. ورسره د په څنګ کې حضرت الله زازی واخیستل سي، هغه یو ښه اوپنر بیټسمین دی او احسان الله جنت او افسر زازی هغه خو دواړه د 500 ورځو لوبو لوبغاړي دي، دوی په شلاوريزو لوبو کې چانس ورکړی دی. باید پر ځای باندې ځوانان ولوبول سي او دغه ځوانانو څخه په آینده کې ګټه پورته سي، لکه عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقي چې په تیرو لوبو کې ولوبول سول، ډېر زبردسته بالینګ یې ترسره کړي، د افغانستان راتلونکي دی. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.